د ریاست په اړه کې ریاست داسې خلک پروموټوي چې هغه هلته د شپې د دوی سره میټینګونه کوي د ورځې په انقلابیانو باندې تېروي. زه به واضح ووایم پی ټي آی پارټۍ چې دلته د ټول وطن تاثر دا دی چې دا د اسټبلیشمنټ سره پر جنګ ده. خو دا د پښتونکان دغه کامپالو سیاسي کارکنانو ته دوکه ورکول دي. صرف یو کوېسچن ځینې کوو چې دا پی ټي آی پارټۍ چې په خیبر پښتونخوا کې د ده حکومت دی، د ده وزیر اعلی دی، ټول وزارتونه د ده دي، ټول سیټان ده ګټلي دي، دی په خپله ثوابۍ کې د عمران خان د ریایي دپاره جلسه کوي، بیا دته د صوبې ټول پروټوکول حاصله دی، بیا دته ټول سیکورټي انتظامات شوي دي، بیا نه ایف آی آر ته نه رکاوټ شته. او ټیک د دې جلسې یوه ورځ بعد په خیبر کې که موږ د علي وزیر ملک نصیر او صمد حاجي دپاره جلسه کوو، بیا پر هغه جلسه باندې ایف آی آر کېږي. په دې کې تاسو شک وینئ دا د اسټبلیشمنټ بي ټیم دی، د دې غلطفهمۍ څخه ټول پښتانه راوځي. دا منافقت موږ د هېچا سره نه منو چې ته د عمران خان د ریایي دپاره جلسه کوې، ته ښاغلی پر تا ایف آی آر نه کېږي، زه چې د علي وزیر دپاره کومه بیا به پر ما ایف آی آر باندې کېږي. او ته کوې هغه ایس ایچ او کې چې ستا انډر دی، دا هغه تانې ایف آی آر کېږي چې هغه ستا انډر دی، ستا د حکومت لاندې دی. او بیا دلته په خلک په دې باندې خطا باسي چې موږ ډېر انقلابیان یو، موږ د فوج سره راخیستې ده. دا 100 کاله چې دوی دا پروپاګنډا وایي زموږ ملګري به د دې غلطفهمۍ سره راوځي. دا هغه ګوند دی چې د دې ګوند حکومت و، په وفا کې هم د ده حکومت و، په صوبه کې هم د ده حکومت و. په خړ کمر کې د روزې په میاشته کې موږ 15 ملګري په شهادت ورسول، 14 میاشتې زخمیان کړل. او بیا تر هغه هم غټ ظلم دا و چې د هغه مقدمات هم پر موږ جوړ کړل د دې واقعې. د دې ګوند په حکومت کې سردار عارف وزیر په شهادت ورسېدی، د دې ګوند په حکومت کې ارمان لونی په شهادت باندې ورسېدی، 6 میاشتې ایف آی آر نه کېدی. د دې ګوند په حکومت کې عثمان لالا په شهادت ورسېدی، د دې ګوند په حکومت کې زموږ 6 ملګري په واڼه کې شهیدان شول. او د دې ګوند خلک د مرکزي لیول خلک چې کله به علي وزیر هلته په قومي اسمبلۍ کې د خپل کام مقدمه یې شوله، د ریاست د ظلم مخالفت به کوي، دوی به راغورځېدل، د ریاست چاپلوسیانې دوی کولې، د ریاست پر ځای دلایل دوی ویل، د ریاست پر ځای درواغ دوی ویل. او دا به په ډېر فخر ویل چې آرمي چیف زموږ پلار دی. موږ دا ورته ویل چې ستا پر پلار دې نالت